السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې ورونه په خارج کې دي، په داسې ملکو کې چې هلته شپه 15 ساعته وي، نو په روژه کې په دا 15 ساعته کې دي هم روژه مات کې هم د ماښام لمونځ کې هم د ماښام لمونځ کې هم بیا پیشلمۍ کوي. نو ډېر داسې ورونه شته چې نو جمعه د سهار د اذان څخه بعد وکړي. نو چې پوښتنه ځینې وشي وایي نو زه څه وکړم؟ او له ښځو ته چې وایه چې تاسو ولې دا عمل کوئ، نو خاوند راته ووایي د خاوند سره نو زه څه وکړم؟ بعضې بیا داسې چې په جمعه باندې لګیا وي اذان ورباندې وسي، نو وایي شرعاً د دې خلکو حکم څه دی؟ محترمو دا مسله به هم درته واضح کړم، او هغه څوک چې قصداً روژه خوري هغه به هم درته واضح کړم. دا چې اذان شروع وي دی د جمعه په حالت کې، دا مسله به بیا په آخر کې درته بیان کړم. او دا چې د اذان بعد دغه عمل کوي، نو فقهای کرام وایي که د صبح صادق یعنې د سپېدو څخه بعد سړي جمعه وکوله، قصداً یې جمعه وکوله، نو د دغه سړي روژه فاسده شوله، د دغې ورځې قضا به راوړي او 18 روژې به د دغې جرم و د دغه ګناه سزا ده چې کفاره به بیا 18 روژې نیسي، که نر وي که ښځه وي، پر خاوند او پر ښځه دواړو باندې. البته په هغه صورت کې که ښځه زورګیره شوه، خاوند تر لاسو ټینګه ونیوله، ورسره زورونه یې نو په زور باندې دا جمعه ورسره کوله، په دغه صورت کې خو نو دا زورګیره ده، پر دې باندې صرف قضا ده، کفاره نشته. هغه مې په هغه مفسداتو کې د روژې هغه څه چې روژه فاسدوي درته بیان مې کړل. محترمه د ابي امامه الباهلي رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل چې زه ویده وم، انا نائم، زه ویده وم، 2 نفر راله چې هغه ملایکې وې، نو بیا ولاځه وایي غره ته ودرولم چې دې غره ته ورپورته سم. وایي ما ورته وویل اني لا اطیقه، زه طاقت نه لرم چې دې غره ته پورته سمه. وایي هغه ملایکو راته موږ کومک درکوو. وایي زه چې غره ته ورپورته سولم په دا خوب کې اذان باصوات شدیدة، ډېر سخت اوازونه و، چیغې وې. وایي ما ورته وویل ما هذه الاصوات، دغه اوازونه د چا دي؟ وایي دې راته الله د اهل نارو اوازونه دې راپورته کېږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه بوتلم، یو قوم ته رالم، دا قوم په دې اور کې را زړېدل، وینې زه را بهېدلې. قلت من هؤلاء، وایي ما ورته دا څوک دي؟ وایي دې راته دا هغه خلک دي چې قصداً روژې خوري، قصداً روژې خوري، یا دا هغه خلک دي چې مخکې تر ماښام دی روژه خوري، ماښام ټیم لاندې داخل شوي روژه وخوري، او سهار صبح صادق سپېدې راپورته شي دی روژه وخوري بې له عذره. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د اسلام قمیص له هغه چا څخه و لرې سو، لڅ سو، چې هغه څوک د لا اله الا الله محمد رسول الله څخه انکار وکړي او صلات مکتوبه نه کوي او د رمضان روژه نه نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي له دغو څخه یو که چا پرېښوي پوه بالله کافرونه، په الله سره کافر شو، یعنې کفر یې مختاره کوي، د ده نه فرضي عبادت نه نفلي عبادت قبلیږي. خو زموږ مذهب دا دی چې قصداً یو څوک روژه خوري هغه کافر نه دی. دغه حدیث مبارکه چې راغلی دی دې ته تعویل ورکوي، نو کافر کېږي نه، خو عظیم ګناهګاره دی، عظیم مجرم دی. نو که دغه خور وي خاوند ته دې ځان په لاس نه ورکوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اطاعت د مخلوق په سړی نه کوي، په نافرماني کې د الله جل جلاله. نو که بل وخت خاوند ورته ووایي چې ته شراب وخوره هم بیا دا څښي، که بل وخت خاوند د بدو امر ورباندې وکړي چې لمونځ مه کوه هم بیا دا نه کوي. موږ ولې د خاوند په وجه باندې الله ناراضه کړو؟
موږ په الله ناراضه کوو، د الله رسول ناراضه کوو چې خپل خاوند خوشحاله وي. نو محترمینو خویندو اجتناب وکړي، پرهیز وکړي. دا یوه میاشت 10 ورځې دي. داسې جمعه ونیسي څه به وسي؟ بیا خو په روژه کې انسان وږي، شهوات کنټرول وي، بیا څنګه دغسې بد اعمال ترسره کېږي چې د اذان څخه بعد هم بیا جمعه کوي. نو ستا روژه نه ده. پیشنمې باندې هم دونه ډوډۍ وخورې چې ټوله ورځ دې هغه ټېغونه راخېږي. په روژه مات دونه ډوډۍ وخورې چې په تراویح کې بیا پر یوه کوناټي پر بل کوناټي باندې کېږي. نو شهوات خپله ژوندي دي. دا ته ځان وږی که، ځان تږی که. ایرکنډیشن موټر کې سپور، ایرکنډیشن کمره کې ژوند کوې، نو خود به د شپې پرتوګ پر اوږه باندې ګرځوې. شهوات په دې راپارېدلي. د الله څخه بیره نشته، د الله د رسول څخه بیره نشته، قبر څخه بیره نشته. نو محترمینو په دې کې اجتناب وکړي. حدیث رقم 2 3 صفحه 15 الترغیب والترهیب من الحدیث شریف جلد نمبر 2. نو دا صورت چې دی جمعه کې اذان ورباندې وسي، نو په دې کې خو احتیاط دا دی، واجب دا دی چې تر رسول صادق له مخه باید سړی امساک وکړي، خوله بنده کړي، وخت معین کړي، وخت معلوم کړي. یو وخت د سړي څخه ساعت ته فکر نه وي سوی، مثلا جمعه شروع کړي، دلته اذان ورباندې شروع سي، نو کلستي ځان وایستی، بیا یو شی ورباندې نشته. او که د اذان شروع له هغه څخه بعد یا هم بیا د عمل وکړي، نو بیا پر دغه سړي باندې هم قضا سته، هم کفاره سته. او که د دا فکر و چې اذان نه دی سوی، جمعه یې وکوله، هغه اذان شروع سو، په دغه صورت کې صرف قضا ده، کفاره نسته. امداد الفتاح شرح د نور الإيضاح صفحه 246 کتاب الصوم. او دغه رنګه حاشیه تحتوي على المراکل الفلاح صفحه 450 کتاب الصوم. نو په توای هندیه جلد اول صفحه 204 هغه وایي که سړي مخکې تر سپېدو دخول وکړي، جمعه شروع کړه او هلته اذان ورباندې شروع سو، که بالفور اذان وایستی لا يفسد صومه، روژه یې نه فاسدېږي. وإن بقي على ذلك که په دغه حال پسې پاتې سو، فعليه القضاء والکفاره، په دواړو باندې قضا او کفاره سته. توای هندیه جلد اول الباب الرابع صفحه نمبر 204. نو محترمینو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، الله څخه وبېرېږئ. په کال کې 1 میاشت روژه ده، هغه موږ هم په داسې چمو باندې ورنسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د روژې په فضایلو، د روژې په مقام باندې انسان خبر سي، دا تمنا او خواهش به وکړي چې کاشکې ټول کال روژه وای. بعد موږ هغه د مغفرت او د رحمت میاشت هغه په شهواتو کې تېره کړو. بلا مو ووایه څه به در باندې وسي چې تاسې جمعه نه وکړي. نو وایي زه څه وکړم؟ 5 ګنټې شپه ده، 5 ساعته شپه ده، نو زه څه وکړم؟ څه وکړې؟ الله څه وبېرېږه، تقوا مختاره کړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.